اوس هم خلک وایي لکه دا تکلیف دی او ګراني شوه، تیل ګران شو، پټرول ګران شو، ګوړه ګرانه شو، چینی ګران شو، دو شو. دا به نور هم ګرانېږي. دا ختمېدو والا دا خبره نه ده. دا به نه وی چې ابل بادشاه به راشي او دا به ښي ابل خراب و. قیامت ته پورې چې کم راځي بل پسې بارمان کې، تیر پسې بارمان کې. صاحبه خو تاسو ته قصه یاده ده که نه؟ هغه یو سړي به کفنونه ایستل د مړي نه، زوی پیدا شو نو زوی به ته، نو د مړي نه به کفن هم ایسته او بل موږی به هم پکې ټکو په پښتو کې به یې راته وویل. خو عبرت خبره ده. مړي وی پلار دې خدای وبخه، پلار دې خدای وبخه، خو ډېر ښه سړی و، صرف مونږ به یې بربنډ پرېښتو او کفن به ایسته، ته خو د خدای دې بېخ وباسه نو موږي راکې ټک. نو چې بل راځي که نه خفه کېږئ مه، موږي به راکې ټک وایي. نو چې بل راځي نو خدای چای به راسره څه کوي، نو چې بل راځي نو خدای چای به دین ته خوا چې موږ شا کړی، دنیا د موږ مخه ده. قیامت ته پورې زمانه د رسول الله مبارک نه لرې کېږي او دجال ته نږدې کېږي. اوله اعمالکم اعمالکم، موږ د خدای نه لرې، نو خدای سزا خو به راکوي. کله به راباندې شی ګرانوي، کله به راله جګړې پیدا کوي، کله په ګاونډ کې جګړه، کله د پلار او د زوی جګړه. هسې تاسو نو تپوس کوم، پخوا به په یو کور کې د یو نیکه اولاد یو ځای اوسېدل که نه؟ دا خو زما یاد دي که نه؟ دا ظفر لالا ناست دی، نصرالله حاجي صاحب ناست دی، دا ټول ناست. د یو نیکه نه د قر نیکه اولاد به یو کور کې یو ځای اوسېدل، د قر نیکه اولاد، د تره بچي نه د نیکه بچي به ټول په یو کور کې اوسېدل. یو ځمکه به یې کرله، یو به یې حجره وه، یو به یې دالان و، یو به یې کور و. ورشه اوس په یو کور کې د یو پلار زامن یو بل سره یو ځای ناست. بغض پیدا شو، حسد پیدا شو. خبر مې لا یو بل ته کې واورېده چې په دې الیکشن کې په یو حلقه کې پلار او زوی یو بل ته ولاړ. پلار په دې نیټ راغلی دي، ما نه یېر دی اوس. پلار زوی ته وایي ته قابل نه، زه د دې سیټ قابل یم، او هغه زوی پلار ته وایي زه قابل یم. دواړه یو بل ته ولاړ. دا جون شو، پلار زوی ته ولاړ او زوی پلار ته ولاړ. ماشاءالله دا ښځه ته واله ښځه چې د کوم مور د مور وایي ته مې د دې مور قابل یې، د دې زه قابل یم. او یا دې پلار له پکار کې د دې زوی نه دا ښځه والي چې ته قابل نه دی، زه قابل یم. دا انصاف دی، زمونږ وطن دی، دا زمونږ زندګي، زمونږ ژوند دی. نشته بهر کې عمر